بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډوز 10 کې یو بل درس ته او دې برخه کې غواړم تاسو د کویک اکسس مینیو او پیسټ کاپی کټ او دې کمانډونو باندې تاسو ته کار وکړم. ښه وګورئ کانټیکسچوال مینیو کې څه کمانډز دي. کمانډ ته ویل کېږي پیسټ، بل یو کمانډ دی هغې ته ویل کېږي کاپي، بل کمانډ دی هغې ته ویل کېږي کټ، بل یو کمانډ دی هغې ته ویل کېږي انډو، بل یو کمانډ دی هغې ته ویل کېږي ریډو. اول لازم پیسټ ده. نو پیسټ کمانډ کې څه خبره وي؟ موږ وایو چې پیسټ کمانډ څه کار کوي؟ موږ وایو چې پیسټ is used to do the copy or cut actions. دا د پیسټ کمانډ وظیفه ده. کاپی لږ زره تاسو تعریف کما بیا داسې پسې مخته ځو. موږ وایو چې کاپی is used to duplicate the items or files. بل کمانډ دی هغې ته کټ ویل کېږي. cut command is used to change the current or the default position of any files to other location. then وروسته کې undo command دی. undo is used to reverse the action of copy or cut. That we redo is used to forward the action of copy or cut. دا مختلف قسم کمانډ شو ممتاز سره. اول لازم کاپی تا بیا کټ تا بیا همداسې پیسټ تا انډو او ریډو تا. فار ایگزامپل زه دلته کې راځم نیو یو فولډر جوړوم او دې فولډر ته داسې یو نوم ورکوم افغان په نوم. دې کې ما سره څه ناڅه داسې ډیټا ده او زه اوس ګورئ دا فایلونه غواړم چې دلته کې دې پاتې شي او دې فولډر کې دې ما سره د دې کاپي راشي. نو څه طریقه وکړم چې دا فایلونه اندیزي کې پاتې شي او دلته دې کاپي راشي؟ نو زه به داسې دې باندې رایټ کلیک کړم، داسې کاپي به یې کړم. چې کله تاسو دا کاپي کوئ نو رایټ کلیک وکړئ، وګورئ تاسو سره څه راغله پیسټ شارټکټ وغیره دا کمانډونه تاسو سره فعاله شو. په کانټیکسچوال مینیو کې یا که دې فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ نو دلته کې دا پیسټ شارټکټ وغیره دا کمانډ تاسو سره فعال شي. اول تاسو د کانټیکسچوال مینیو باندې کار وکړم، دې پیسټ یا دې پیسټ باندې. موږ وایو چې دا پیسټ کمانډ چې دی دا دې لپاره موږ کاروو چې د کاپي او کټ ترمنځ هغه رابطه ارتباط برابر کړي یا کنکشن پرې جوړ کړي یا د کاپي او کټ کار عمل سرته ورسوي. نو دې لپاره موږ تاسو پیسټ وایو. څه ورته وایو؟ پیسټ ورته وایو. نو ګورئ لکه دا فایلونه ما دې نه کاپي کړه داسې اوس هغه وخت کې به دا کاپي شي چې کله زه د پیسټ باندې داسې کلیک وکړم
نو کله چې پیسټ باندې کلیک وکم نو هغه فایلونه الته خوشته دي خو دلته تکراری ډوپلیکیټ یا راغله کاپی شو ما سره نو کاپی کې ما تاسو ویلو چې کاپی از یوزډ ټو ډوپلیکیټ د آیټمز چې فایلونه تاسو سره تکراری راشي او دا پیسټ چې دی د کاپی او کټ ترمنځ ارتباط جوړونکی دی هغه تاسو سره یو څه کټ شي یا کاپی شي چې تاسو وروسته کې د پیسټ باندې کلیک وکړئ د پیسټ اصلي مطلب عام کله تاسو هم سریخ ته ویل کېږي سریښول یو ځای نه یو بل ځای کې یو څه سریښول لکه اوس وګورئ دا یو فولډر دلته کې ما جوړ کې دی نه به داسې دا را کاپي کړم زه وایم چې د دې فولډر تکراري دې ما سره بیا راشي نو کاپي رائټ کلیک دی فولډر باندې داسې کاپي کړئ او بیا پیسټ یې کړئ داسې بیا پیسټ کړئ او بیا پیسټ کړئ نو تاسو دا تکراري راغله او تاسو وی چې کاپي افغان د دې فولډر دا اوله کاپي ده دا دویمه دا دریمه همدغه کاپي که چیرې تاسو د کیبورډ لارې نه کوئ نو بیا به څه طریقه کوئ نو د کیبورډ نه د کاپي شارټکټ دی CTRL جمع C یو څه تاسو پیسټ کوئ نو د پیسټ لپاره د کیبورډ نه څه شارټکټ دی CTRL جمع V نو وګورئ دا یو فولډر مثلا زه غواړم چې د کیبورډ لارې نه مونږ تاسو سره کاپي شي مخکې خو مونږ تاسو د موس له طریقې نه وکړه که چیرې زه دا افغان والا فایل داسې سلیکټ کړم او کنټرول جمع C کنټرول C یو ځای تاسو پریس کړئ یا فشار ورکړئ نو دوی نه کاپي واخیستلی شي او بیا چې کله کنټرول پلس وي زه داسې پیسټ کوم نو هغه تاسو سره راشي کنټرول وي یا د بل کیبورډ نه مونږ تاسو فزیکل کیبورډ نه کوو نو ګورئ بار تاسو کنټرول وي پیسټ کوئ دا هغې تاسو سره څه راځي پیسټ شي کنټرول وی پریس کړئ دا هغه تاسو سره داسې مختلف قسمه کې پیسټ شي تکراري راشي نو د کاپي چې د کیبورډ نه کوئ هر څه چې غواړئ کاپي کړئ لکه فار ایگزامپل دا یو دو فایل دی کنټرول C زه بیا را کاپي کړم او دا فولډر باندې به داسې ډبل کلیک وکړم دا فولډر ما سره امټي یعنی خالی دی او دلته کنټرول وی به زه پریس کړم د کیبورډ نه فشار به ورکړم ما سره به دلته کې څه شي هغه فایلونه به دلته را کاپي شي داسې نو ګورئ دا به تاسو سره داسې را کاپي شي وګورئ دوباره تاسو زه وکړم که چیرې زه دا دواړه داسې کنټرول C کاپي او د فولډر ته راشم کنټرول وي نو دلته کې به دا ما سره پیسټ شي اوس فار ایگزامپل دا فولډر دی دلته کې دې کې دا یو دو فایل دی دا ډیټا ده زه غواړم دلته دې وي او یو بلې برخه ته مې ویسم نو کنټرول C دې نه تاسو کاپي کړئ د PC ته لاړ شئ فار ایگزامپل زه غواړم د ډي ډرایو کې دې ما سره دې وي ډاکومنټ کې پکچر کې لکه دا ویډیوز دي د ویډیو کې دې ما سره دې کاپي وي زه به ویډیو ته راشم او کنټرول وي د کیبورډ نه پریس کړئ یا همدلته رایټ کلیک پیسټ باندې کلیک وکړئ نو کنټرول وی دا تاسو سره څه شي پیسټ شي نو هلته هم د دې تاسو سره یو ډوپلیکیټ پاتې شو او د دې بل ډوپلیکیټ دلته هم دی خو کله که چیرې تاسو داسې غواړئ چې مثلا دا دو فایل دی د دې فایل ارتباط د دې نه ختم شي دلته د نور نه پاتې کېږي خو کمپیوټر کې یو بله ساحه کې یا USB ته زه لیږم هلته د ما سره د دې دا موقعیت بیخي تغییر شي تبدیل دي شي نو بیا موږ د کټ نه استفاده کوو کټ کوو یو فایل نو د کټ لپاره شارټکټ څه دی CTRL جمع X دا شارټکټ دی که چیرې زه دلته کې راشم دا دو فایل داسې انتخاب کړم کیبورډ نه کنټرول X پریس کړم نو دا ما سره کټ شو کله چې فایل کټ شي لږ زره داسې ضعیفه معلومیږي تاسو سره مطلب دا فایل دې نه کټ شوی ارتباط یې غوټ شوی نو دلته کې د دې کټ لپاره چې زه غواړم چې د دې کټ کار سر ته ورسیږي نو فار ایگزامپل زه ویډیو ته راځم بیا دلته کې تاسو د پیسټ کمان نه کار اخلئ لکه ګورئ دا دواړه فایلونه ما داسې انتخاب کړه کټ دس PC کې پکچر یا ویډیو ته زه راځم دې برخې ته او دا داسې پیسټ کړم نو ګورئ هغې دې نه هغه فایلونه ختم شو ارتباط ختم شو او دلته کې ما سره راغله یا فار ایگزامپل تاسو خپل کمپیوټر ته USB اچولی وي تاسو وی دا فایلونه کمپیوټر کې زه نور نه غواړم USB ته دې لاړ شي نو زه به دا داسې انتخاب کړم کټ به یې کړم دس PC ته به لاړ شو او فار ایگزامپل ستاسو سره دلته USB وي USB ته لاړ شي او دا داسې پیسټ کړئ
نو پیسټ هم د کاپی لپاره مونږ کارو هم د کټ لپاره کارو د کاپی او کټ هغه عمل هغه کار سره ورسیږي هغه لپاره به مونږ تاسو سره کار اخلو د پیسټ نه یا دوباره دا فایلونه زه غواړم چې ډیسکټاپ ته راشي نو کیبورډ نه کنټرول ایکس تاسو پریس کړئ تر څو دا دې نه کټ شي او دلته کې راشي کنټرول وی تاسو پیسټ کړئ یا دا فولډر مکمل غواړي چې دې نه کټ شي کنټرول ایکس دې نه کټ شو او د سپیسی تر اعظم د سپیسی کې فار ایگزامپل زه غواړم د ای ډرایو ته راشي نو کنټرول وی او دلته پیسټ کوم هغه نه ختم شو دا فولډر او دلته کې ما سره راغی دلته ما سره راغی نو دې ته ویل کېږي کټ کټ غوسول یا د یو څه ارتباط ختمول یوې ساحې نه بلې ساحې ته یا موف کولو ته وایي چې تاسو یو فایل دې نه راواخلئ موو کې بلې ساحې ته ویسي نو دې ته ویل کېږي کټ بل یو کمانډ دی انډو ګورئ فار ایگزامپل زه دلته کې راځم دا یو فولډر جوړوم دې فولډر ته زه داسې یو نوم ورکوم کابل دې کې دا یو دو فایلونه کاپي کوم داسې او غواړم دې فولډر کې داسې پیسټ کړم نو دا فایلونه هغه فولډر کې پاتې شو او دلته کې پاتې دي اوس ګورئ دا فایلونه موږ دې فولډر ته را کاپي کړو زه غواړم نه د فولډر نه بیرته واپس کا ایسته کیمرا والا نو دې ته انډو ویل کېږي کله تاسو رائټ کلیک وکړئ سکرین کې یو خالی ځای کې نو تاسو دلته دا انډو کاپي راشي یا انډو موو راشي نو کنټرول زیډ شارټکټ دی تاسو داسې انډو کړئ نو ګورئ بیرته کې د دې ځای نه لاړه دې خپل ځای ته یا زه وایم چې نه دوباره د بیا دې فولډر ته راشي نو رائټ کلیک ریډو نو انډو یو سری ورس کوي او ریډو دوباره یو څه بیرته واپس کوي بیرته څه کوي واپس کوي نو ګورئ انډو بیا ریډو نو د انډو لپاره شارټکټ دی کنټرول زیډ یا کنټرول زی سی ټي آر ال جمع زی یا زیډ او د ریډو لپاره شارټکټ دی سی ټي آر ال جمع واي کنټرول زی کنټرول واي یا دا یو فولډر دی فار ایگزامپل کنټرول ایکس دې ځای نه کټ کې زه راغلم دس پی سي ته دس پی سي کې چیرته لاړ شم باید ډاکومنټ کې فار ایگزامپل دې ځای کې زه غواړم چې دا فولډر دې ما سره راشي نو دلته داسې پیسټ مې کړي نو ډیسکټاپ نه خو ختم شو خو ډاکومنټ ته لاړو زه وایم چې نه بیرته دا فولډر راوغواړه ډیسکټاپ ته نو کنټرول زیډ نو دا فولډر بیرته کې ما سره راغی یا دلته کې انډو نه بیا یې ولېږه دوباره یې ملته ولېږه نو ریډو بیرته کې لاړو نو لیږل را لیږلو ته انډو ریډو ویل کېږي دا موږ تاسو سره د کانټیکسچوال مینیو کې انډو ریډو شو صحیح ده د دې نه وروسته کې یو بل کمانډ دی او دې کمانډ باندې هم لږ تاسو ته کار وکړم بیا به سټاپ کړو دوه کمانډ دي دا دوه سمپل ساده کمانډ دي بس دا تاسو ته وکړه ساده کمانډ یو ته ویل کېږي رینیم او بل ته ویل کېږي ډیلیټ ها کنټرول ایس دا به سمپل دلته کې به زه راشم یو فولډر به جوړ کړم دې فولډر ته به یو نوم ورکړم فار ایگزامپل لانګویج او دې کې دا فولډر مونږ تاسو دا نوم ورکړئ فار ایگزامپل زه غواړم چې د دې دا نوم بیا چینجوم د نوم د بدلولو لپاره موږ تاسو یو کمانډ کاروو هغې ته رینیم ویل کېږي نو موږ داسې وایو چې رینیم کمانډ از یوزډ to change the name of any file or folder د یو فولډر یا د فایل نوم بدلولو ته رینیم ویل کېږي او د رینیم لپاره کیبورډ کې شارټکټ دی F2 F2 دا یو فولډر د نوم بدلون د کیبورډ نه F2 پریس کړئ بس ډایرکټ دلته یو نوم ورکړئ خان یا دلته کې راشئ رائټ کلیک کوم دې فولډر باندې رینیم باندې کلیک وکړئ دا بل نوم شو موسی وغیرہ مثلا ویډیوز دا نوم بدلوم رینیم فار ایگزامپل میوزیک والا فولډر دی نو داسې د فولډر یا د یو فایل تاسو نوم بدلوئ لکه زه دلته به راشم نیو ته او دې ځای نه دا ټیکسټ والا یو فایل به واخلم نوټ پیډ والا فایل شو نو د دې نوم زه غواړم بدل کړم نو داسې انتخاب کړئ
کیبورډ ته لاړ شئ کیبورډ کې ډایرکټ د دوو نمبره F2 بټن راځي موږ سره تاسو F2 بټن پریس کړئ چې کله پریس کړئ بس د دې نوم دلته کې تاسو سره ریډیمیډ شي او دلته تاسو نوم یې چینج کړئ لکه زه وایم نوټ پټ فایل نمبر 1 بیا نوم بدلوئ کیبورډ نه F2 پریس کړئ یا رائټ کلیک رینیم بس ساده کمانډز دي دا دې نه وروسته کې بل کمانډ دی ډیلیټ نو ډیلیټ موږ څه وایو چې ډیلیټ کمانډ څه ته ویل کیږي ډیلیټ از یوزډ to remove a file from our computer چې د کمپیوټر نه یو فایل موږ بیخي ختم کو ریموو یې کو په کمپیوټر کې د ډیلیټ لپاره خپل ډیلیټ بټن وي د کیبورډ کې تاسو وګورئ ډیلیټ بټن وي هغه ډیلیټ بټن پریس کړئ ډایرکټ تاسو راغی ډیلیټ شي دا یو فایل دی زه غواړم ډیلیټ کړم بس ډیلیټ بټن پریس کړئ ډیلیټ شي یا اون دې فایل باندې رائټ کلیک بس داسې ډیلیټ کړئ کله تاسو دا فایلونه عادي ډیلیټ کړئ نو دا ریسایکل بن ته راشي دلته کې ریسایکل بن کې تاسو سره پراته وي چې کله ضرورت شي دوباره دا فایل داسې بیرته راواخلئ دلته واچوئ که وایئ چې نه دغه فایل زه غواړم چې بیخي د کمپیوټر نه ختم شي او بیا د کمپیوټر کې موجود نه وي نو بیا شیپ ډیلیټ نه موږ تاسو کار اخلو شیپ جمع ډیلیټ نو ګورئ د یو بټن ته کیبورډ کې شیفټ یا آپشن بټن ویل کیږي شیفټ او دا یو ډیلیټ د ما سره که دا یو فایل ما داسې سلیکټ کړئ او شیفټ ډیلیټ هم کړئ نو دا د کمپیوټر نه بیخي ختم شي ګورئ تاسو وایي Are you sure want to permanently delete this folder دایمي غواړئ دا فولډر ختم کړئ یاس بس دا ختم شو دا بیا تاسو سره په یو حصه کې نه وي کمپیوټر نه بیخي سوي ختم شي نو شیفټ ډیلیټ دایمي ختمولو ته وایي او دا کوم چې عادي ډیلیټ دی نو دا تاسو سره د دې فایلونو ریسایکل بن کې جمع شي خو کله که چیرې تاسو د ریسایکل بن ته راشئ رایټ کلیک امټي ریسایکل بن نو دا کله چې امټي شو بیا دا فایل هم تاسو سره دایمي ډیلیټ شو یعنی ریسایکل بن نه چې څه ډیلیټ شو بیا هغه دایمي ډیلیټ شو نو دا د ډیلیټ مربوط یو څو خبرې وي